د اسلامي امارت د فتح یو کال پوره شو. د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلامي امارت په راتګ خوښ دي او په ټولو برخو کې فعالیتونه او هڅې ستایي. د بلخ ولایت اوسیدونکي له کلونو وروسته د اسلامي امارت تر چتر لاندې هوسا ژوند تجربه کوي. دغه ولایت د زمري په 23مه نیټه د اسلامي امارت په لاس فتح شو. خلک د اسلامي امارت د سترې فتحې هرکلی کوي. امنیت ټینګښت او نورو ټولو برخو کې هڅې او غوره فعالیتونه د ستایلو وړ یاد کړل. مسئولین انشاءالله خواهند دم یک سال که کارنامهش ما دیدیم، کارنامهش بسیار خوب بوده. انشاءالله از این بعد خوبتر میشه. بخیر. شکر الحمدلله 1 سال شده امارت اسلامی افغانستان پیروز شده. مردم از خصوصا جنگ و از قطعی از جنگ جدل و از دزدی و بیبندواری الحمدلله انشاءالله الحمدلله آرام هستند. مردم این را میخواهند انشاءالله تعالی از امارت اسلامی خوشحال هستند، چرا که امنیت هست. انشاءالله تعالی کسی را کار نداره. شکر الحمد غریبی هر کس باید از غریب از کلش در کار خود روان هستن، هیچ مشکلی انشاءالله. همدارنګه د اسلامي امارت مسؤلان وایي ټولې هڅې اسلامي موخو او پراختیا لپاره دي. دوی ژمنه کوي چې خلکو ته به غوره خدمات وړاندې کوي. په همدې ورځ تیر کال د اسلامي امارت ځواکونه وتوانېدل چې د بلخ ولایت د ټولو ولسوالیو او ښار په بشپړه توګه فتح کړي. چې الله جل جلاله دا زموږ ملک د اشغالګرو څخه آزاد کړي او زموږ په ملک کې اسلامي نظام راسي او د اسلامي نظام تر چتر لاندې موږ ژوند وکړو او د اسلامي نظام په ایسته یو خادم خدمت وکړو. نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. د اسلامي امارت د فتح یو کال پوره شو چې تیر کال د سنبلې په 9مه د امریکایي ځواکونو وروستی سرتیری له افغانستان نه بهر شو، چې د زمري په 24مه نیټه بلخ هم د اسلامي امارت مجاهدینو په لاس فتح شو.